السلام علیکم. څنګه جل ورو شکر ده خیر حالات خدي شکر ده خیر ته پرون هم به راغلی نه وي زموږ ته راغلی وي تاسو وجره ته راغلم جی سره بار خیرو تاسو سره ما وي تاسو سره ملو شمه اسه ملاوي دي او جی بس تاسو پین زمارور بیا هم کلیوالو می او جی څه کار کې بس دې ټایم کې کالج ته زوا ها او سبق وایي او سبق وې او جی او پوئټری کوم شاعری شاعر می او جی دا خو بیا د په مکو دا خو بیا مارستو کیمرو کې وکړه خو چې د په مکو دا ماته د خپل شاعری کړي و په یاد ورته یاد راکنه دا لیکل کې شاعری په یاد ما ته یاد ده اوس په کتابه مکمل شي ها ماشاءالله د یو خپل شعر راته وایا دا افسر افغان او دا طارق پټان د دې منځ کې اختلاف راغلو او د شاعرانو باره کې مې یو لیکلې نو به وایم لته چې کوم ستاله ټولو نه پسندیده شعر یا سمي غوایا صحیح ده مونږ چې د وطن په مینا سنگسار نشو مونږ چې د یتیم او مظلومانو په کار نشو هغه ځواني د لا پښړکو لګي چې په ناموس رسالت باندې پدار نشو دا ټول د محبت په خوب ودی آزادې د پاره څوک هم بیدار نشو څوک د پیغلو شنه خالونه یادي څوک نازک نازک لاسونه یادي څوک وایي تا پسې به مړ شم څوک د کلي ماښامونه یادي نه د ازادي به داسې حاصلېږي دا وطن به داسې کامیابېږي د ازادۍ هغه جذبه ورځ تر ورځه مړاوي کېږي ټول په حجرو او بیټکونو کې ګډېږي والله که سترګې هم شرمېږي دی به بیا غیار ته څنګ ودرېږي دی به په میدان کې څنګه جنګېږي د ازادۍ هغه جذبې ورځ تر ورځه مړاوي کېږي هر شاعر په مینه محبت باندې غږېږي څوک په خپل مال او دولت باندې نازېږي څوک د پیغلو په عزت باندې غږېږي نه څوک د پیغلو په عزت باندې غږېږي زما خپل سوچ هم دلته کې بدلیږي چې زه دې تشنه خالونه یاد کم که هغه د میندو ماتمونه یاد کم زه د شرابو ډک جامونه یاد کم که هغه د وینو سیلابونه یاد کم زه یې په غاړه امیلونه یاد کم که هغه اتکړۍ او زنجیرونه یاد کم زه نن اجرې او بیټکونه یاد کم که هغه جنګونه میدانونه یاد کم زه نن تاج او مخلونه یاد کم که هغه لوټې بازارونه یاد کم زه یې د کلي ماښامونه یاد کم که هغه د خویندو میندو ماتمونه یاد کم بس په دې سوچ کې لاړ شم او وده شم چې راپاسم لږ دمه شم بیا چې مخ کړم دې وطن ته جو بیا په غم اخته شم زه چې د ظلمو په تماشه شم والله چې ډېر خفه شم دی به څنګه کامیابېږي هغه جذبه به څنګه روچتېږي د وطن په مینه څوک به قربانېږي خدا پښتانه یو بل سره جنګېږي د یو بل په وینه نه مړېږي دا خویندو میندو به تر څو پورې جړېږي زما سلیمان د دې خبرو زړه تورېږي دلته چې حق وایي پدار کېږي زنده‌باد زنده‌باد ستا سلیمان نوم دی हाँ अस्सलाम वालेकुम څنګه جل امیر صاحب حالات خدي پته ټایم سکه په دې گاډي باندې بس سو گجی بس غریبی دا بس تاسو ښه بھائی نه دا خوري نه وخت نه دی بس ګرځو چې بس سبا کې بس خپل غریبی بس به ګرځو مزدوري کو شرم نشته شپورز بکې دیکھو بالکل شک نشته چې شرم بکی نشته نو څه ټایم روزي رساره یره جی ته تقریبا داسې 10-11 بجې ټیم کې روزم په دا ټایم پورې بس ګرځو بس او جی نو اوس بس ټایم دی بس چټي میکړه جی ها سنسیب پس الله را سمو بری ګټلی یره تقریبا 750 روپے می جی کړی ما پیژنې نه جی نو دا که چل ده کنه کار ده خراب کو خو دې نه ما زه خو ډیر دلر جن را خدمتي به وایا نو خدمت خدا دې کچېره باندې سکلی شنو اني ټایم تابعدار کم ده پوښه دا به تعالی کوم واپس به ټول تر تو شو جی ها کول څنګه باندې نو تاسو له کار خو کوم خدا ذ کار غو شو غره نقد را بالکل جی والا کوم د ځلونه کو راکه ورکو د ځلونه نه یې ورې د ځلونه در کوم بای جان دا خبره نشته 750 مې ته ویلې وي ها دا جی 750 روپے نه چې ټول راکه دا نه در کوم جی جمیش په مال الله ان شاء الله بل ځای کې خبره نه انسان کور ته وسولې الله مالک دی جی څه قسمت مال الله راکړي خبره نشته جی
دا نه درکو یو کار کوه وای بده خبره چې تا 900 روپۍ کړي 900 نه ټولې زه علامه اجي یو بل کار کو وای دا کار کوه دا 900 لګي دي خی زه وایم چې ته کور ته ځې ته 1000 روپۍ کور ته یو سو لاړ شه الله پاک دوانه جانا خسته کا الله دې مهربان او الله دې ګل گزار کو جمعه شپه ده الله دې مهربان او الله زمانه کې برکت واچو آمین دا وړو مور دشته اجي الحمدلله شپه بچی مې شپږ بچی دي الحمدلله. ته به نن چې کور ته لاړ شي که نه هغې ته به ما داسې مزدوري کړې ده چې داسې ما په ژوند کې چېرته نه ده کړې بالکل هغې به یې نه مني هغې له به څنګه یقین راولې هغې له به داسې یقین راولې چې دغه 2 نوټه خو ستا دي اجي دا یو د 500,000 نوټ پکې زما دغه خور دی کوم چې ستا د وړو مور ده دا 500 روپۍ پکې یې ته حواله کړې وایي دا مې 15,000 سپیشل تا له ګټلي الله دې ګل گزار کو بھائی جان الله دې جن کې برکت واچو سره زمونږه الله پاک تیرا باندې خپل رحم وکړي اسما اجازه ته دل لا